طالبان د 15 ولسوالیو د نیولو او حکومت د 193 وسلوالو طالبانو د وژلو ادعا کوي. افغانستان کې د جنگ جګړو او تاوتریخوالي په دوام وسلوال طالبان له تېرې ورځې راهیسې د 15 نورو ولسوالیو د نیولو او حکومت په دې موده کې تر 300 ډیرو وسلوالو ته د مرګ ژوبلې اړولو ادعا کوي. د وسلوالو طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد پر خپل ټویټر پاڼه بیلابیلو پوسټونو کې لیکلي چې کندهار کې معروف، بلخ کې شورتپا، تخار کې رستاق او میدان وردګ کې چک او سید آباد ولسوالۍ تر خپل کنټرول لاندې راوستې دي. هغه دغه ادعا هم کړې چې تېره ورځ د پکتیا میرزکه ولسوالۍ د دویم ځل لپاره نیولې ده. افغان حکومت وړ مورز ویلي و چې میرزکه تثبیت شوې ده. د طالبانو لاسته د دغو ولسوالیو لیدل د حکومتي ادارو لخوا او یا هم په خپلواک ډول لا نه دي تایید شوي. خو ملي دفاع وزارت په یوه اعلامیه کې ویلي چې تیرو سرحدي ساعتونو کې په ننګرهار، میدان وردګ، غزني، روزګان، زابل، هرات، سمنګان، هلمند او کاپیسا ولایتونو کې په مخامخ نښتو او متقابلو بریدونو کې 193 وسلوال طالبان وژلي دي. په اعلامیه کې زیاته شوي چې په دغو بریدونو کې 110 طالبان ټپي شوي هم دي. طالبانو خپل اړخ ته دا مرګ ژوبله نه ده تایید کړې، خو ویلي دي چې د کاپیسا، د تګاب او د غزني د مقر ولسوالیو بیلابیلو کلیو کې د حکومت پر پوستو او عملیاتي ځواکونو هم بریدونه کړي دي او مرګ ژوبله یې وراړولې ده. لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب به مو راسره تر پایه پورې لیدلی وي. که مو دغه ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو پورې ښه وخت.